هغه څوک دی چې یو غم وهلی غم ځپلی ورته خپل فریاد واورئ او هغه ترې غم لرې کړي. پېژنې هغه ذات چې هغه څوک دی. کله یې دې کې سوچ وکړو خپل رب به وپېژني چې الله رب العزت ته نه غم نه لرې کوي، الله ته نه سخته نه لرې کوي. ورب الکعبه که دا مخلوقات ته نه دا سخته لرې کوي او چې الله د باندې راحت راولي که نه ورب الکعبه که دا مخلوقات په تا باندې څه سخته راولي. الله څوک دی؟ هغه د غم وهلي دی چې غم لرې کوي. الله څوک دی؟ مونږ چې ورته فریاد وکړو، مونږ ورته وجاړو، زمونږ نه هغه سخته لرې کړي، زمونږ هغه حاجت مونږ له راکړي. چېرته دې کې دې سوچ کړی دی؟ او که دې کې دې سوچ وکړو خپل رب به وپېژني چې زما رب څوک دی. زمونږ رب هغه دی چې مونږ ورته فریاد کوو، مونږ ورته ژړا